خاطر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى دا بیانو فرمایي چې فرشتو ته ویلیو چې زمکه کې خلیفہ پیدا کوم ورپسې په دې آیات کې اوس دا ذکر دی چې الله تعالی آدم علیه السلام لا د پیدایش نه پس کوم فضیلت او علم ورکړو د هغې ذکر کی نو آدم علیه السلام الله پیدا که څنګه پیدا که سنه پیدا که نو دا ذکر قرآن عظیم الشان کې په نور ځای کې بیا شوی قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی یو ځای کې داسې ویلي چې ما آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړی دی بل ځای کې داسې ویلي چې ما د خټې نه پیدا کړی دی بل ځای کې داسې ویلي دي چې د بدبوداره خټې نه مې پیدا کړی دی او بل ځای کې داسې ویلي دي چې د ټنګېدلې خاورې نه مې پیدا کړی دی اوس د دې ټولو څه مطلب دی حالانکه پیدا خو د یو څیز نه دی نو د دې مطلب چې کوم دی په حدیث کې ذکر دی امام بهقی دا حدیث ذکر کړي تفسیر در منصور هم ذکر کړي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله تعالی کله آدم علیه السلام پیدا کولو اراده وکړه نو د ځمکې نه یو موټی خاوره راواغشته او دا دومره حدیث دا لږه ټوټه مې چې وي دا جامع ترمذي کې موجود نو ګوره ځمکه کې خو خړم شته تورم شته سرم شته سپینم شته نو یو موټی خاوره د الله د شان سره چې څنګه لایق راواغستله د ځمکې د ټولې حصې نه او آدم علیه السلام ته پیدا نو ځکه دا اولاد بعضې تور دی بعضې سپین دی بعضې خړ دی بعضې زیړ دی دا د هغه اصل وجه او دی بیا څنګه لکه ما تا ته وي چې قرآن عظیم الشان کې مختلفو ځایونو کې یو ځای کې خټ او بل ځای کې خاوره خبره خو ډېره نه ده نو دغه حدیث کې دا راځي چې اول یې دا راوړه نو خاوره وه په ځمکه پرته وه ځمکه خو هغه ټایم کې وه خو دا چې کوم ځای کې شوی و نو دې کې بیا تفسیرونو ذکر کړي چې مکه معظمې سره خوا کې وادي نعمان او هغه ځای کې مختلف اقوال پکې شته نو دی همداسې د ځمکې نه چې راواغشتله نو خاوره وه نو وروستو تې بیا چې لمده شوې ده او خټه شوې ده او چه شوې ده نو بیا تې وروستو دې پیدا شوې دي نو الله چې قرآن کې ویلي چې خاورې نه پیدا دي نو مطلب یې دا دی پوه شوې او بیا د هغه لمده کړه لکه ته چې د خاورې نه څه جوړی نو د خاورې نه خو نه جوړېږي اوبه به پکې اچې بیا به پکې د پاسه خیجي نور څه به پکې ګډی چې دا کلک شي او داسې لږه دغه پکې پیدا شي مضبوطیا پکې پیدا شي نو بیا د هغې نه پس د هغه وجود پیدا که جوړ کړې په خپل شان لایقه سره په ید بلاکیب باندې د هغه وجود د وجود یې ته داسې جوړ کړه د هغه خو مور پلار نو که نه چې مور پلار نه پیدا شوی و که نه نو همداسې یې ته جوړ نو بیا دا کېښوده نو دا بیا اوچ شو نو چې اوچ شو نو وی شیطان به راته و داسې تاویده به چې یاره دا خو د یو غټ کار دپاره پیدا شي خو دا خو مخکې نه ګستاخه او ډکې بېدبي وه وروسته بیا ښکاره شوه که نه ویده چې ټینګړی بیا وله ورکړه نو به ټنګېده وی به چې دا ډډ دی نو دوکه به زر خوري دوکه کېږي به ویزه نو په دې طریقې سره الله دې پیدا کړ نو ځکه په قرآن عظیم الشان کې یو ځای کې الله فرمایي خاورې نه مې پیدا کړی دي نو د دې نه مراد هغه ړومبې حالت دي بل ځای کې وي خټې نه مې پیدا کړی دې نه مراد هغه دویم حالت دی چې کله هغه خټه شوه او بل ځای کې وی بدبودارې خټې نه مې پیدا کړی دې نه هغه دریم حالت مراد دی چې کله خټه باندې ټیم تیر شي او لږ بوی پیدا کړي او بل ځای کې وایي چې ټنګېدلې خاورې نه مې پیدا کړی دی نو دې نه مراد هغه حالت دی چې کله د دغه وجود جوړ شو اوچ شو بیا ټنګېده نو ټنګېدلې خاورې نه نو دا هغه حالتونه مختلف ذکر دي نور اصل کې پیدا د خاورې نه دی د ځمکې نه دی نو دا دې طریقې سره الله پیدا کړ او آدم هم ورته په دې وجه وي آدم چې ورته وایي نو دا دې کې دوه وجې ذکر دي
عبدالله بن عباس رضی الله عنه نور مشهور مفسرین ذکر دی چې ادیم الارض د مخ د ځمکې نه دی پیدا دی، نو ځکه ورته آدم وایي. ځکه ادیم د مخ ځمکې ته وایي، دا د مخ نه دی، دا موږ چې ښکاري دې ته ادیم وایي، ادیم الارض، نو ځکه ده ته آدم وایي علیه السلام. او یا ورته آدم ځکه وایي چې آدم د ادمه نه جوړ دی، او ادمه غنمرنګي ته ویل کېږي، نو دیم غنمرنګي او ځکه ورته آدم وایي. او بعض علما وایي چې نه، آدم د عربی ټکي نه دی، آدم د سوریانه او د عجمه ټکی دی، پته نه لګي چې د دې څه معنا ده. بهرحال دین الله تعالی چې دې پیدا کو، نو څه موده دې پروت روح پکې نه واچولې. او دا د جمعې ورځ نه ده، د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ نه پس چې دا کم لږ ټیم دی، بس په دغه ټیم کې دې تیار شو، بیا پکې روح واچو. چې روح یې پکې واچو، نو همدغه حدیث مبارک کې راځي، کوم چې امام بهقي ذکر کړي تفسیر در منصور، چې الله پکې څنګه روح واچو، نو د اثر اول د پوزه کې او د سترګو ته راغی، یعنې سترګو کې نظر راغی، دا روح چې د پوزې ته راورسېده نو د لنډوشي ورغی. لنډوشي چې انسان کوي د هغه وخت نه کوي، چې د لنډوشي ورغی نو دوی الحمدلله، نو الله ورته وی یرحمک الله. اوس جواب دا دی مسلمانانو چې کله یو کس وایي انټوشي وکړي، پرنجي ورته وایي، څوک ورته انټوشي وایي الحمدلله، نو په د بل مسلمان باندې دا لازم دی چې به وایي یرحمک الله. څنګه چې ته په چا باندې سلام اچې، نو سلام اچول سنت دی او جواب ورکول څه دي؟ واجب دی. نو دغه رنګې انټوشي سره الحمدلله ویل سنت دی، خو هلته بل کس چې واورېده نو هغه به تا ته یرحمک الله وایي، دا ویل واجب دی، که وی نه وي ګناهګار شو. که ډېر کسان ناسي چې یو قسم وایي کافي شو، یرحمک الله. که څوک نه بیا فرشتې جواب ورکوي الحمدلله به وایي، چې څوک نه الحمدلله وایي فرشته جواب درکوي. تا سره خو کرامن کاتبین شته که نه، لیکونکي فرشتې، حفاظت کوونکي فرشتې هم در سره شته، نو عدله جواب درکوي. نو چې دی کله داسې ووي نو الله تعالی ورته وي ورشه وي، هغلته یو ډله د فرشتو ناسته وه، ویلته ورشه او هغې باندې سلام واچوه. نو چې هغه څه جواب درکه، نو هغه ستا او ستا د بچو ستړي مه شي. نو دی ورغې، هلته د فرشتو ډله ناسته وه، نو وی السلام علیکم، ده ورته داسې وي، هغې ورته وي وعلیکم السلام ورحمت الله، نو هغې ورحمت الله پکې زیات که، نو الله تعالی ورته وي دا ستا او ستا د بچو د قیامته پورې څومره چې دا د هغې ستړي مه شي دي. دا بهتر، دا زمون سلام چې کوم دی اسلامي سلام، دا د آدم علیه السلام او د فرشتو هغه ستړي مه شي. دغه رنګې دا د سلام او د جواب دا روایت صحیح بخاري کې هم ذکر دی چې دا د هغه ستړي مه شو. په دغه طریقې سره دی پیدا شو. تفصیل و نیر و حادیثو کې ډیر ذکر دی، خو دغه مختصر خبره وه چې دی الله پیدا کو. نو تاسو ته که یادي پرونی سبق، نو الله تعالی فرشتو ته ویلي و که نه چې زه ځمکه کې خلیفه پیدا کوم، نو هغې ورته چې ته ځمکه کې ولې داسې کس پیدا کړې، داسې خلک پیدا کړې چې وینې تویوي، بس موږ ستا تسبیح بیانو. نو اوس الله تعالی د دې سوال، ځکه هغوی خو الله نه تپوس کړي چې دې کې څه حکمت دی چې مونږ موجود یو، ستا ذکر فکر کوو او بیا هم ته یو کس پیدا کې، او حالان کې د هغه د حال نه دا معلومیږي چې په بچو کې به داسې خلک ډېر موجود دي چې وینې به تویي، فساد به کوي. نو دې کې به څه کمال دا څه دپاره پیدا کې؟ نو الله دې ته خپل حکمت ښوو چې زه تاسو ته وښیم چې زه په هغه څه پوهېږم. الله دلته وایي چې تاسو پرې نه پوهېږئ. نو الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړ، نو دله علم ورکړ. علم یې څه ورکړ؟ دا څه چې مونږ او تاسو وینو، خورو یې، سکو یې، فایده ترې اخلي، دا دنیا کې چې څه دي دا ټولو نومونه ورته الله وښودل، د دې متعلق هر څه علم ورته. ځکه د هغه نه مخکې خو بل انسان نو که نه، ما ته خو مور پلار نه زده کړي دي. ماشوم چې راغټ شي نو مور ته وي دا څه دي، نو ورته وي بچې دا داسې دي، دا دا دي، دا خو د مور نه زده کړي که نه. او د آدم علیه السلام خو مور پلار نو هغه ته الله هم داسې وښودل دا هر څه چې دا چمچه ده. عبدالله ابن عباس رحمه الله نقل دی چې دی هم ورته وښودل چې دا کاسه ده او دا پلیټ دی، دا ځای ورته وښودل، دې پورې ورته هر څیز وښو. بیا فرشتو ته دغه څیزونه وړاندې کړل، دا کومې چې هغه ته ښودلي وو، وي دا څه دي، وي دا ووایه دا څه څیزونه دي. نو هغوی موږ ته خو پته نه لګي.
او د خووي او هغه مونږ ته پته نه لګي. الله تعالی ورته وی چې ګوره ما تاسو ته ونوي. نو بیا آدم علیه السلام ته وی، آدم علیه السلام ته وښودل او بیا فرشتو ته ووایه، هغې له نه ورتلل. بیا آدم علیه السلام ته ته ورته ووایه. نو ده ورته ووی. نو چې ورته ووی نو ګوره د ده فضیلت پې ثابت شو که ځکه هغې له نه ورتلل او ده له ورتلل. نه سم دم غټه دا دې ښه ده چې دا تپوس دې وکړو. دا صحیح بخاري حدیث موجود دی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي آدم علیه السلام الله 15 غزه پیدا کړی و چې دا مونږ ته 13 غزه جوړیږي. د انګریزي دا کم غز باندې چې مونږه غز کو نو 13 غزه وګول دي همدقسې الله پیدا کړی و. ځکه دې خو ماشوم نو پیدا کړو، دا چې ثابت الله پیدا کړ. اولی ولا وجود د خاورو نه جوړ کو، د خټې نه جوړ کو چې اوچ شو نو بس بیا پکې روح واچو او بس چې روح پکې واچولی شو نو بیا د غوښې او دا څنګه چې زمونږ وجود د پټو غوښې نه وډوکو نه دي دا بیا داسې شو د الله په قدرت باندې. نور جوړ د څه نه د خاورې نه. نو مونږ تاسو خو د خاورې نه نه یو جوړ، مونږ خو د اوبو نه پیدا یو. نو بس هغه ټیم کې خو ستا دا وړې وړې دروازې نه وې که نه پوه شوې. نو 13 غز هغه د انګریزي غز باندې اوږد او 6 غزه پلنو. او په هغه زمانه کې بیا د هغه بچي او داسې پسې راځه دا وي داسې لوی لوی و. نبی علیه السلام مبارک فرمایي صحیح بخاري روایت کې بیا د انسانان د قدونه کمیدل تر دې پورې چې مونږ او تاسو 5 فوټي او 6 فوټي ته ورسېدو. پوه شوې دې ته ورسېدو دا داسې ورو کمیدل. اصل کې زمونږ ټولو چې کوم پلارو ابوالبشر ورته وي ښه د انسانانو پلار د ده 2 نومونه و. یو خو آدم خپل نوم او د عربو یو طریقې چې هغه د پلار په نوم خلکو ته آواز کوي. لکه هغې اکثر خپل نوم سړي ته نه وایي. لکه تا ته چې د کور والا دې وي د پلانکي پلاره داسې عربو کې دا مشهور دي. نو هغې وایي که نه نو د آدم علیه السلام مبارک دغه اسم کونیه دی ته وایي په عربی کې ابوالبشر. او دغه رنګې د سیرت کتابونو لیکلي چې د ده نوم ابو محمد صلی الله علیه وسلم. حالانکه نبی علیہ السلام بلا کله پیدا کېده د هغه نه 2,000 کاله پس پیدا شوی خو د هغه په ټول اولاد کې چونکې دی افضلو نبی علیه السلام مبارک زمونږ استاسو نو په دې باندې هغه مشهور وي. په جنت کې هم د ده نوم ابو محمد دی د محمد صلی الله علیه وسلم پلار په دې مشهور که نه. بهرحال دغه قد کې و دی ښه همداسې ثابت پیدا شوي ځکه بې مور او بې پلاره. دغه د ده دا بیبي چې بیا دنه الله پیدا کړه ابدل ته بل ورځ درس کې بیا راځي نو هغه هم دغسې ثابت الله پیدا هغه بیا په یو بل قدرت طریقې سره بس د ده پختې ته الله حکم وکړو چې دې نه پیدا شه نو ورته پیدا شو بغیر د خاورې او د خټې نه هم داسې ثابته پیدا وه که نه بې موره بې پلاره. نو خبره مې کوم ځای کې پاتې شوه چې بیا فرشتو ته ووی وی ګورې ما تاسو ته وی که نه چې ما ته د هغه څه پته ده چې تاسو ته پته نشته. تاسو خو ویلي چې دې ولې پیدا کوئ نو که تاسو هغه خپله دعوه کې رښتونې وی نو شا به دا نومونه ووایې نو دې له خو نه ورتلل او آدم علیه السلام ووی نو الله تعالی ورته ووی چې ما تاسو ته ونه وی چې د اسمانونو او د ځمکې په غیبو باندې زه پوهېږم او زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو یې پټوئ او ښکاره کوئ. نو بیا د هغې نه پسې وروستو بیا چې دا ثابته کړه چې دی افضل دی چې دی ثابته کړه نو بیا ورته ویلي چې سجده به ورته هغه سباني سبق کې را روان دي ښه دغه ته د سجدې هغه طریقه چې څنګه سجده وه دا کومه سجده وه چا کړې وه چا نه وه کړې نو انشاءالله سباني سبق کې راشي. وعلم اخذ الله تبارک وتعالى آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه كلها ټول نمونه د هر سیز نمونه په صحیح حدیث کې دا راځي دا ټول ورته الله ښودلي. ثم عرضهم به پیش کړه وړاندې کړه دغه سیزونه علی الملائکة فرشتو باندې فرشتو ته وړاندې کړه. فقال الله ورته فرمایل فرشتو ته انبئوني خبر راکې ماته باسماء په نومونو هؤلاء دغه دا کوم سیزونه چې درته پیش کړه د دې نومونه راته وښایئ. ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتونی یئ پس کې رښتونی ته به فرشتي خو رښتونی وي په دې کې تاسو رښتونی چې تاسو په ځمکه کې ولې داسې خلک پیدا کوي الله ته چې ویلي چې فساد به کې ویني به تویي
که تاسو په دې دعوه کې رښتونی یې نو اوس راله د دې څیزونو خبر راکړئ. قالوا فرشتو ورته وی سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته د علم زمون د پاره الا مگر ما هغه دی علمتنا چې خودتا مونتا انك بشکت انت امت دا امت تاکید دی د انک لکه ته یو کس ته وې کنه لکه دا کارو کا وی کا غوري او دویم ځل ورته وی دی وی کا دا دویم ځل چې دی ته تاکید وی نو دلته اوس قران عظیم شان کې چې الله فرمای انک بشکت انت امت دا دغه مضبوطی را لګه العلیم ډیر کوئی الحکیم حاکم یا محکم یا چې کوم دینو ډیر حکمت والای. قال الله تبارک وتعالى آدم علیہ السلام تو یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبرداری ورکدوی تا باسمائهم پنمونو دوی سلام فلما پس هر کلام انباهم جاغا اوی دوی تا خبر ورکدوی تا باسمائهم پنمونو دوی قال انو الله ورتو فرمای الم اقل لكم آیا ما انوی تاسو تا انی چې بشک ز اعلم کویګه ما غیب السماوات په غیب د اسمانونو او الارض او زمکی غیب خو هغه ته ویل کیږي عام طور زمون چې زمون سترګونه پټی متنی معلوم هغه ته غیب ویل کیږي. نو الله فرمایي چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه په غیب د اسمانونو او زمکو کویګم نو ته وای الله نه هو غیب نشته الله نه غیب شته نو بیا ورته الله غیب ولي وای د الله نه غیب نشته خو مونږ نه غیب دي نو ځکه وای چې غیب ته غیب ځکه وای چې دا مونږ نه غیب دي زمونږ د سترګو نه پټ دي مونږ ته نیو خبره. دلته تفسیر قرطبی لیکلی دي چې دا دلیل د دې خبرې دي چې په ځمکه او اسمان کې د غیب او علم بل چاته نشته سوا د الله تعالی نه خو هغه چاته شته چې الله ورته ورکي لکه انبیاء کرام شو او کوم چې جادوګران دي او کاهنان دي او دا کوډګر او پالګر دی هغه چې کومي داوی کوي چې ما تستا د مستقبل علم دی او د دې علم دی دا دروغجن دی دا سدي دا ټول دروغجن دي دا کوم چې پالګر دی او وغیرہ نجوميان دي چې زتا ته مستاکار بده شي کولو شو د څه ببن شي دا چل بو شي واغه چل بو شي دا ټول دروغ وایو ځکه دا د غیب علم دا د ذاتی علم د الله خاصه ده او الله بیا انبیاء کرامو ته د وحی په ذریعہ باندې ډیر خبرونه دینه ورکي انبیو ته پټولو کې زیات نبی علیه السلام مبارک ته ورکړي او الهام په ذریعہ باندې اولیاء تم بعضی خبرې پړې کې دسیه چي لکه دا بخپل ځای کې ردی تفصیل راشي دې دلایل به بیا ذکر شي چې الله تعالی په ورکړه باندې دسي خبره سړی کولی شي پټه خبره در روان وخت یاد تیر شوی وخت چې الله ورته وخی نور په خپل سو دا په علم نشي معلومولي خپل په علم ذکر دا خاصه د الله تعالی د قران کې لای عنده مفاتيح الغیب الله تعالی چې بیا د غیب دی لا يعلمها الا هو د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم. ذاتی غیب لا محدود غیب چې بل چا ورته نه خودلی دا صرف خاصه د الله تعالی ده بندگانو ته الله خیر. نبی علیه السلام مبارک په سونو په زرګونو د تیر وخت واقعات چې په حدیثو کې بیان کړي در روان وخت د قیامت د جنت او د جهنم دا د غیب خبرې دي هغه ته الله خو دلی دی نو دا وی د دې دلیل تفسیر قرطبی لیکلی دی وعالم پویګما ما په هغه سبانه تو بدونه چې تاسو ښکارا کوي چې تاسو یې ښکارا کوي هغه نم خبره هغه دې ښکارا کول چلته ورته تجعل فيها من يفسد فيها ته په دې ځمکه کې د څه کس پیدا کوي چې فساد کوي وما كنتم تكتمون هغه چې تاسو پټوي هغه وی هغه پویګم نو دا دې څه پټول دلته عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس نمان نقل لی چې دینه مراد شیطان دی وی پرشتو کې شیطان عمل ته موجود پټو کنه ځکه خو د عبادت په وجه د پیریانو نه پیدا او د عبادت په وجه باندې داغي پډله کې شاملو نو الله ورته وی چې کوم کار کوي دا اعتراض هم چوکو امر ته معلوم دی کوم چې پټوي چې هغه تاسو کې کوم پټ کس دی ګوستاخه چې هغه شیطان دی امر ته معلوم دی